د غنی بابا مولا ته تجویز دی تاسو لږ وخت شئ انشاءالله تاسو به ډېر خوښ شئ ډېر صرف څلورې ځایه اوږد نظم نه دی باغ او د سیند غاړه او ساقي او جام باغ او د سیند غاړه او ساقي او جام دا پکې زما شو مولا نور جنت دیواله بله داسې نه کوي چې د دواړو قصه روغه شي بله داسې نه کوي چې د دواړو قصه روغه شي پورې دې زما شوې او علمان مې درکړو تاله اوس د اشنغر د سیمې یو بل ځلانده ستوری تشریف راوړي ودود اشنغری صاحب په سیمینار کې زما خپل فکر دا دی چې یو یا دوه نظم ایښودل پکار دي او دا خلک دومره تنګول نه دي پکار ما ورته درخواست هم وکړو چې زه خپل وخت غواړم چې مشرانو ته ورکم او مشران خبرې وکړي خو ډېر په تاکید سره دوی وویل نو دوی د حکم تعمیل هم لازمي ګڼم د غني خان په مړینه دا د نظم عنوان دی یو فلسفي یو لیونی د خپل جانان لکوره یو فلسفي او لیونی د خپل جانان لکوره لکه زړه ستړی سویلي د خپل ارمان لکوره د ارمان ډکه یو سینه د خپل ګریوان لکوره جهان ته کډه دروړي د خپل جهان لکوره رب د رحم فرښتې ورته په لارو دروا فکر کې ډوب د څوک استازې د دربارو دروا او لکه لالا په زړه داغلي د ګلزار لیونی لکه لالا په زړه داغلي د ګلزار لیونی خزان زپلې دی په تمه د بهار لیونی او دا د شاهانو نویزاره د خپل یار لیونی دا غنی خان دی د سرو میو د خمار لیونی څومره سرخرو یو اوچت سر له خپل غرور روان دی څومره سرخرو یو اوچت سر له خپل غرور روان دی د مرګ منزل ته په خندا لکه منصور روان دی او دا بل بند چې دا چې په مینه ایمان دی نفرت څه پیژني دا چې په مینه ایمان دی نفرت څه پیژني ربا د قهر فرښتې ګورې دی نه پیژني دا چې په مینه ایمان دی نفرت څه پیژني ربا د قهر فرښتې ګورې دی نه پیژني او دغه سرکشه چې په خپله د جلال خاوند دی دغه سرکشه چې په خپله د جلال خاوند دی د ناس پاللې دهشت د دوزخ نه پیژني دی که کیدی شي له حسابه مبرا وساته د نکیرانو له جوابه مستثنا وساته او تا ته خو پته ده چې دې سکڼۍ ماښام پیژني تا ته خو پته ده چې دې سکڼۍ ماښام پیژني دی خو ساقي پیژني مې پیژني جام پیژني تا ته خو پته ده چې دې سکڼۍ ماښام پیژني دی خو ساقي پیژني مې پیژني جام پیژني او دا د سرو شونډو تورو سترګو د خمار لیونی دی خو چمن پیژني ګل پیژني بام پیژني او دا که جنت کې وي نو سوال د دوزخ پاتې نشو دا که جنت کې وي نو سوال د دوزخ پاتې نشو غنی لیواله ته حاجت د برزخ پاتې نشو او خیری بند چې ته هم ودوده د اسلافو په قدم روان یې ته هم ودوده د اسلافو په قدم روان یې د مینې تږې لیونو سره همدم روان یې او خلک د سرو زرو بوتانو ته نسکور پراته دي خلک د سرو زرو بوتانو ته نسکور پراته دي ته د غني غوندې خودسرو په لار سم روان یې پستر مسلک د باچاخانو څه پروا مه کوه پستر مسلک د باچاخانو څه پروا مه کوه خپې بله خپې خو انسانو څه پروا مه کوه